السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کښېنه کښېنه نه ولی ریحان صاحب په خیر یاستئ؟ ښه یاست؟ مهرباني مهرباني. وعلیکم السلام. اجل ښه جوړ په خیر. مهرباني کښېنه 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 مهرباني. ښه ریحان صاحب په خیر یاستئ؟ هر کله راسئ. چای راوغواړم که اوبه څښل راوغواړم؟ مننه ښه راسئ. یا چای نه کوو، چای مولا د ده سره وڅښئ. ښه ریحان صاحب څنګه دي دارالوکالې کارونه څنګه دي وروره؟ اوس په ډېرې دعوې درته راځي اوه؟ هو دعوې بیخي ډېرې سوي دي، د ځمکې دعوې دي، د حقوقو دعوې دي. دغه دعوې بیخي ډېرې سوي دي، ښځې په بدۍ کې ورکړې دي، جنګونه وي. ازه ښه دی نو دا دی کار روان دی. دا حاجي کاکا مې ونه پېژني، دی درته معرفي نه کوي؟ دی خو زموږ همسایه دی، د ده بیخي خورا غټه دعوه ده. مال تا ته مې راوستی، مال کومک مې ورسره وکړي. ښه کاکا خدای به خیر کړي، الله پاک د کرارې مل دی. ته کیسه وکړه، څه کیسه ده؟ څرنګوال صاحب د کومه ځایه شروع کړم، شرمېږم، په ځان کې خوړل کېږم، د خلکو څخه شرمېږم. څنګه اوس تا ته ووایم، د خپل د دغه ضمیر څخه زه بیخي اوس شرمنده یم. پروا نه کوي، ته دې کیسه شروع کړه، څنګه کیسه ده؟ څرنګوال صاحب اول خو زه چې کشر ومه په ما زده کړې نه دي سوي، زه بېسواده رالوی شومه. کله چې لږ ځوان شومه د یو بدلارو خلکو سره یو ځای شومه، په بدو لارو لاړمه. خیر داسې وخت راغلی چې په خمار اخته شوم، خمار مې کوی، نشې مې کولې. خمار مې کوی، په خمار کې مې جایدادونه بایلل، د نیکه جایداد، د پلار جایداد، ټولې مې بایلل، د نایدو سرای مې بایلوی. اخر داسې وخت راغلی چې خپله لور مې په خمار کې بایلله. والله کاکا نو خو زموږ افغانستان د اکثریت دغسې حالت دی چې اکثریت کسان مو دغسې چې کله راځوانان سي زده کړې نه پکېږي، باره په نشه اخته کېږي یا دغسې له بدلارو کسانو سره مخ کېږي. خیر دا خو زړې کیسې، ته زړې کیسې پرېږده، اوس تازه کومه کیسه ده چې موږ تا سره کومک وکړو وروره؟ څرنګوال صاحب د هغې کیسې رادورې بله کیسه هم پېښه سوې وه. هغه دا و چې دغه زرکو جنګېدل زما ډېر خوښ وه او زرکې مې ډېرې خوښې وې. نو یو ورځ هغسې یو ځای رالم، زرکې جنګېدلې او دا زرکه تر ټول میدان ووتله، یعنې ښه جنګ یې کوئ. نو بره ما ورته ویل دا زرکه ماته راکړئ، په څو یې راکوئ؟ هغه زرکه والا ویله چې دا پیسو نه دا موږ پر انسانانو سودا کوو. کله چې ما فکر وکړ چې د انسانانو سودا څنګه کوي، پوه شوم چې دی ښځه غواړي. نو بره مې خپله لور ورکړله، دومه لور. کله چې وروسته خبر شوم بیخي 15 کلن سپین ږیري ته کښېنولې وه. هغه ژوند هم اوس داسې تریخ دی چې بس د بیان نه دی. څونه بد تا لیدلی چې سړی ښځه پر زرکې ورکوي؟ ښه نو هغه زرکه بیا څه سوه؟ څرنګوال صاحب کله چې مې زرکه کور ته یوړله ډېره خوشحاله ومه، لور مې هم خوشحاله وه، یا د بابا زرکه راوړې ده. خو هغه خوارکۍ نه وه خبره چې د دې د ژوند په سودا مې دا زرکه راوړې. کله چې سهار شو چې ومې کتله هغه زرکه پشي خوړلې وه. څونه بد څونه بد. خیر په هر حال دا کیسه خو ډېره زړه ده کاکا، زما دې له زړه راودردوئ، په رښتیا زړه مې درنه ژاړي. اوس نوې کیسه څه ده؟ نوې اوس موږ ستا لپاره کوم خدمت کولی سو؟ که داسې اوس تازه یو مشکل وي دا به موږ ستا سره کومک وکړو. دا خو هغه ډېرې لرې کیسې دي، کیدای سي 10-15 کاله مخکې پېښې سوي. هو څرنګوال صاحب دا ډېرې زړې کیسې دي، خو خبره دا ده چې نوې کیسه څه وخت در مخه ولاړم هلته یو ځای د کرکانو میدان شروع، کرکان جنګېدله. ما هم یو کراک پیدا کړی و، جنګي کراک و. کله چې میدان کې دا کراک راکړی تر ټول میدان ووتی. په اخر کې یو ناځوانه په چپلکه هغه کراک وویشتی. بس نور زه نه وم پوه سوی، یو چاړه مې په جیب کې و، بس راولاړ شوم، 8 چاړې مې په دا نس کې وبلل. وروسته چې پوه شوم خو سړی ما وژلی و، قتل مې وکړ. بیا د کلي جرګه وه، دا ټول سره یو ځای شوله، ویل ستاسې دښمني په دوستي بدلوو. زما لور یې و د دغه هلک و پلار ته کښېنول، پلار یې 70 کاله سپین ږیری و. اوس هغه خوارکي هم داسې ده، نه یې ژوند معلوم دی نه یې مرګ. 2-3 وارې د ځان وژنې هڅه کړې ده، پر ځان یې تېل پاشلي دي، نورو ښځو راګرځولې ده. د هغه دپاره راغلی یم څرنګوال صاحب چې کومک را سره وکړم، دغه لور د دغه بدبختي یې خلاصه کړله. کاکا څونه بد، په رښتیا دې وژړولم. موږ څونه ظلم کوو،
قتل یو کس وکړي سزا بل ته ورکول کېږي. قانون هم همداسې وایي، شریعت هم همدغسې وایي چې د یوه په ګناه بل کس نه نیول کېږي. ګناه پلار کړي لور ته ولې سزا ورکول کېږي؟ ګناه ورور کړي وي نو خور ته ولې سزا ورکړه سي؟ دا څنګه جرګې دي؟ جرګې ولې داسې پرېکړې کوي؟ زه هم دغسې جرګو ته یم، دغسې کوچنۍ نجونې ولې اور ته اچوي؟ اخر دغه کسان چې جرګه کوي دوی لوڼې نه لري، خویندې نه لري، زړونه نه لري، دوی فکر نه لري چې دغسې یوه کوچنۍ نجلۍ چې دغسې یو کور ته ورودېږي، په زوره وروستل کېږي، 80 کلن 70 کلن کس ته ورکول کېږي، د دې به هلته ژوند څه وي؟ د دې به اخلی پخلی څنګه یې؟ راتلونکی ژوند بیا څنګه یې؟ اولادونه بیا څنګه یې؟ د دغه دواړو کورنیو مناسبات په څنګه یې؟ په رښتیا دردونکې پیښه ده او دا پیښه بیا نه اوله یې نه به اخره یې. داسې نور په زرګونه پیښې شته چې یا موږ په خبر نه یو یا سر نه خلاصوو چې جرګو دغسې پرېکړې کړي یې. کاکا که زما منې اوس هم وخت شته، تاسو کولی شئ چې محکمې ته ولاړ شئ، خپل هغه ستا لور هغه خورکۍ کولی شي چې په محکمه کې عریضه وکړي. که یې ژوند تریخ وي، که د دې د خوښۍ پرته په زور ورکول شوي، یا داسې وي چې خاوند یې ډېر سپین ږیری وي او هغه د مناسباتو نه وي، د خاوند په توګه چلند نسي کولی، یا هغه رقم چې یو خاوند اوسي نسي کېدلی، محکمې شته، محکمو ته ورسئ، هغوی کېدای شي پرېکړه وکړي. هغوی د شریعت په رڼا کې داسې پرېکړه کوي چې نه سیخ سوځي نه کباب. که زما منې همدا اوس له ریحان صاحب سره یو ځای ولاړ شئ، صورت دعوا جوړه کړئ، سیده ولاړ شئ محکمې ته، عرض وکړه. که څه هم ظلم تا کړی دی، که څه هم دغه ټول مشکلات تا پیښ کړي دي، اوس یې سزا خورکۍ ویني، خو بیا هم تاسو کولی شئ چې عریضه وکړئ محکمه شته، انشاءالله ستاسو غږ او د دې خورکۍ غږ به څوک واوري.